من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة. سوره بقره آیات 26 28 پارون مشترجمه کې وویل کنه چې الله چیلنج کړی وو که چیرې ستا شک په دې قرآن کې نو صورت راړه نو کوم څوک چې عزتمندو د یو شي مقابله کولی نشي نو اعتراضات به کوي. دا روزګار خیل نه دي. همیشه چې د عمل دنیا کمزوري وي تجویات کوي خبرې اترې کوي دا چې دی دا د اهل ایمان شیوه او علامه نه ده. الله تعالی ورته فرمایي ان الله دوی به اعتراض وکړي چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې د مچر بحث دی په دې کې عنکبوت د غړې انا بحث دی په دې کې د وړو وړو شانو ذکر دی. نو الله جواب ورکو ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیی نه پرېږدي ان یضرب سی بیان کې مثلا یو مثال ما بعوضة د مچر فما فوقها یا تر مچر نه د بالا فاما الذین فسا کسان آمنو سی ایمان راوړی دی فیعلمون دوی فهجي انه الحق چې یقینا دا قرآن حق دی دا مثال حق دی من ربهم د دوی له رب له جانبه. واما الذین کفروا ها کسان چې کفر یې کړی دی ها کسان یعنی کافران فیقولون نو دوی وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا اراد الله څه اراده ده د الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره یضل به کثیرا گمراه کوي په دې سره ډېر خلک ویهدي هدایت کوي به په دې سره کثیرا ډېر وتا وما یضل به نه گمراه کوي په دې سره الا الفاسقین مگر نافرمانه. قرآن د هدایت کتاب دی چاته د یو کوچنۍ خبرې نه چې هغه هدایت میلاو سي څو ګډ قرآن ووایي بالکل تاریخ به انشاءالله پر مخ باندې چې دی بیا زه وضاحت تا کوم چې کم کم دی چې الله تعالی په دې یو شي سره چې چا وکاتو ایمان یې راړو هدایت قبول کو او انکار نه کوي د دې مگر فاسقین جی فاسقین څوک دي الله یې علامې بیاني الذین کسان ینقضون سماتی عهد الله وعده د الله من بعد میثاقه ورسره د مضبوطوالي نه الله سره وعده وکړه چې الله کلمه یې وویله یا الله چې موږ تاسو پیدا کولو د موږ وعده واخیستله چې تاسو دنیا زه تاسو لږم تاسو به زما احکاماتو باندې عمل کوئ ما به یو منئ لیکن دی چې دنیا له راغی بیا یې حالت اپوزیشن دا و. دوم ویقطعون پرې کوي ما هغه احکامات امر الله چې الله حکم کړی دی به په دې سره ان یوصل چې جوړې ساتئ صله رحمي نور الله تعالی چې تاسو په معاشره کې جوړښت راولئ د فاسق سړي به دا کاري چې په معاشره کې فساد راولي چې د هغه به خرابیانې پیدا کړي د خلکو په منځ کې به تعلقات پرې کوي ویفسدون فی الارض فساد به کوي په ځمکه کښې د فساد بیا سر خلاصوي جي اولئک هم الخاسرون دا خلک تاوانیان دي او دا دی ولې کوي د سره عزتمندو د آخرت فکر نسته. نو الله وی ته سوچ وکړه جي کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوئ بالله په الله باندې وکنتم امواتا تاسو نیستی واسطه فاحیاکم بیا راپورته کاسته ژوندي یې کاسته بیا چې دنیا له راودرلې ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کړي ثم یحییکم بیا به تاسو راپورته کړي په آخرت کښې ثم بیا الیه ترجعون دی الله خواته واپس ده. هو الذی څنګه انکار کوي الله غذات دی خلق لکم چې پیدا کړي ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض په دې کې چې دی جمیعا ټول شان ستاسو د فایدو دپاره پیدا کړي دي ثم استوا بیا متوجه سو الی السماء و اسمان ته فسواهن نو برابر یې کړل 7 سماوات او اسمانونه وهو بكل شیء علیم الله تعالی په هر شي باندې علیم دی. عزتمندو دا پوره رکوع ته وګوره د انسانیت د پیدایش مقصد الله بیان کړی دی او بیا په کائنات کې د غور او د فکر دپاره چې دغه اپیل کړی دی چې ته چې غور وکړې ته به الله وپېژنې. لہذا ما او تعالی پکار دی چې په قرآن مجید کې غور او فکر وکړو د خپل ژوند مقصد معلوم کو چې بیا هم دنیا هم ښایسته وي او آخرت هم ښایسته وي. الله د ستاسو حفاظت وکړي.